خدایا څومره ګران د جدایۍ وخت وي خدایا څومره ګران د جدایۍ وخت وي هغه چې رانه تله په جړېدو کې شوه ما د وړکتوب نه خاطره پرېږدی خدای بخلی الله دې وبخي او بهتر جنتونه دې ورکړي خاطره پرېږدی زما ډېر خوښ و نور مې ټول شاعران چې څومره دي مې ټول خوښ دي چې کوم ښه کلامونه لیکي خو خاطره پرېږدی چې دی نو زما ډېر زیات خوښ و بې انتهایي سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنو رفت افریدا یم د ادبزار د پاڼې نه په دې هیله په دې امید سره چې د ژوند نه بې خوندونه او مزې اخلو ملګرو نن بیا راغلي یو شاکوټ پیان نه چې د مونږ ګرانو محترم اصغر شاه خټک صاحب ژوند کوي د دغه سم مرکارو جوړه کړې دو د دغه نه به د ژوند په اړه تپوسونه هم کوو خو د ټول نه مخکې د ادبزار په پاڼه کې وتار کلا یې ډېره مننه د زه د ادبزار د ټولنې ډېر د زړه د کومې نه مننه کوم ډېره زیاته مننه د تاسو هم مننه کوو چې په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له وخت کلو اصغر شاه خټک صاحب زه ویم چې د ادبزار د مینوالو سره ځان اشنا کوي یعنې پېژنګلو څوک زما خپل نوم چې دی اصغر شاه اصغر خټک دی تخلص مې اصغر دی او د کوش شاکوټ پیان کلي سره مې تعلق دی او ضلع نوخار ډېره لا ډېر مختصر انداز تاسو خپل تعریف وکړو اصغر شاه خټک صاحب تپوسونه به هم دی نه کوو خو د ټول نه مخکې لکه څنګه د مونږ روایتي خبره هم دو د ټول نه مخکې د مونږ سره کلام شریک کا بیا به تپوسونه یې نه کوو غزل مطلب ده شمع بلیږي پتنګان سوځي شمع بلیږي پتنګان سوځي چرته رقیب چرته جانان سوځي رنگ چې زما شولو تکتور ورپسې رنگ چې زما شولو تکتور ورپسې مینه کې داسې اشکان سوځي چې تورې زلفې دې خورې کړې په ما چې تورې زلفې دې خورې کړې په ما څومره مزه کړي غمازیان سوځي عالمه ښکلي وفا نه کوي اوس عالمه ښکلي وفا نه کوي اوس ځکه د مینې صادقان سوځي چې یو لحظه د کله ونه وینم چې یو لحظه د کله ونه وینم درپسې غوښې مې د ځان سوځي چې وجوړه سره روان ملګري چې وجوړه سره روان ملګري اصغره ټول شاکوټ پایان سوځي ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به یې خوند اخیستی وي یو تپوس لرو چې کتاب مو چاپ دی یا نه چاپ یا آینده مو څه سوچ کتاب خو ما تر اوسه پورې نه ده چاپ شوی او زما دا بدقسمتي ده چې زه د وطن نه به بارم په مسافرۍ کې ما به چې څه لیکلي وو نو کور کې په دې تنور کې سوځولي وو نو ما زه چې کله هم راغلی ما د نوي سر نه هغه کړي نو که بیا څه چار څومره جمع شوي خو لکه د کتاب ته زم چې کنه نیمه ته مونږ هم رسیدلې ډېره بدقسمتي خبره وه چې د دومره لیک تاسو ضایع شوی خو څه آینده کوشش کوه چې نور څه مواد د بروبار کې چې کتاب مو چاپ شي نو مونږ به هم ته خوشحال شو مینوال به هم ته خوشحال نو یو بل کلام هم د ملګرو سره شریک کا چې ملګري ته مستفید شي او خوندونه ته واخلي دا بل غزل دی نوی مینه جوړېدو کې شوه نوی مینه جوړېدو کې شوه جوړه چې شوه مینه بېلېدو کې شوه خدایا څومره ګران د جدایۍ وخت وي خدایا څومره ګران د جدایۍ وخت وي هغه چې رانه تله په جړېدو کې شوه خدایا څومره ګران د جدایۍ وخت وي هغه چې رانه تله په جړېدو کې شوه ولې به د ناستې ورته نه وایم چې د محفل نه پاسېدو کې شوه ویې کړه ادا که یې نفرت وکړو ویې کړه ادا که یې نفرت وکړو پټه چې اصغره په تنبو کې شوه ډېره لا ډېر ښه کلام یقینا چې ملګرو به ترې خوندونه اخیستي وي اصغر خټک صاحب یو دوه تپوسونه لرم چې ادبي استاد مو څوک دی او د کم شاعر نه ډېر متاثر یم ادبي استاد خو ما فلحال یو هم نشته دی او بس د قدرت طرفه چې څنګه راغی شي زما دا بدقسمتي ده چې زه د ملک نه بار وم کنې زما د دې سره ډېر زیات بې انتهایي شوق و اوس له ژوند کې بس دا بدقسمتي مې ده چې زمانه یکدم شعر هیر شي که په هغه ټایم راسه بیټري سوي د شپې مې قلم هغه د ځان سه ایښی نو په هغه ټایم مې که څه ولیکو کنې سهار تر نهار سه هیر وي او بل به زه دلته کې هېڅکله خپل ځان معاف نه کړم
زما د وړکتوب نه خاطره پرېږدی خدای بخلی الله دې وبخي او بهتر جنتونه دې ورکړي خاطره پرېږدی زما ډېر خوښ و نور مې ټول شاعران چې څومره دي مې ټول خوښ دي چې کوم ښه کلامونه لیکي خو خاطره پرېږدی چې دی نو زما ډېر زیات خوښ و بې انتهایي. اصغرشاه خټک صاحب په اخري کې ټول ولس او ټول پښتون له څه پیغام ورکړه؟ زما خو ټول ولس ته دا پیغام دی چې پښتون خو د پښتنې دی او زه تاسو نه دا امید لرم خاص کر کې دا نوې کمپیوټرایز او موبایل والا ځوانان چې څومره دي پخوا به مشرانو کشر به د مشرانو ډېر عزت کولو خو اوس په دا نوي کول کې دا هغه نشته دی لکه چې د مشر عزت هغه مره وکړي که نه چې کوم پړه لیکه دي خو چې په دغو خبرو باندې پوهېږي د کشرانو ته پکار چې د مشرانو عزت